عمل رو پلان شیبوک را سره یوځای شي په خیر راغلی ښه راغلاست سلام وسې کاریاب صاحب اصله قصه څه وله هلته هر چا خپل تفسیر و تعبیر کوه هم د قانون له موادو څخه او هم د هغې ورځ د نصاب څخه که سم هغه څه چې اعلان شو وروسته قضیه متفاوته وله اصله قصه څه وله درې رایې څه شولې جنجال پر څه باندې ولې رحماني د رئیس په توګه نه منئ بسم الله الرحمن الرحیم تاسو او د شمشاد تلویزیون ټولو لیدونکو او اوریدونکو ته د افغانستان شریف او نجیب ملت ته چې په باور سه ولسي جرګې ته خپل استازي رالیږلي خو له بده مرغه هغه هیلې ورو ورو په ناهیلۍ بدلیږي موږ پوهیږو چې ولس به مایوسه وي خو ډاډ او اطمینان ورکوو چې د هرې ناغېړۍ او نادودې په وړاندې به ودرېږو مقاومت به وکړو او د عدالت د تامین دپاره د قانون د تحفظ دپاره به مبارزه وکړو څه چې د باندې اورېدل کیږي او څه چې دننه په تالار کې دي یا د افغانستان ټول خلک د ولسي جرګې د کورنیو دندو د اصولو نه ناخبره وي د هغو د وضاحت دپاره داسې وایو چې کله رایګیري کیږي یا د رئیس د ټاکلو دپاره خصوصا د موقت رئیس دنده دا ده او د دوو منشیانو چې دوی یوازې او یوازې د دایمي رئیس د یوې بشپړې دورې د رئیس د ټاکلو دپاره زمینه برابره کړي دا 2-3 اونۍ وځنډېد کابل نو اعلان شوی او چې کله بیا په لومړنۍ ورځ ناسته وشوه انتخابات وشول د څلورو کاندیدانو ترمنځ 2 کسان پکې مخکښ شول تصمیم دا و چې په هماغه ورځ بیا ټاکنې وشي چې دغومره بحران او کړکېچ ته لاندې نشي همدې موقت رئیس په هماغه ورځ باندې مداخله وکړه په 1 بجه زموږ لومړنی پړاو پای ته ورسېد په راتلونکي 1 ساعت کې دا پړاو بشپړېده خو د دې دپاره چې دی پکې خورد و برد وکړي څه نورې معاملې پکې وشي په لحاظه د پنجشنبې ورځ وه روژه یې بانه کړه او دا یې د شنبې ورځې ته کړه د شنبې په ورځ تالار ته چې کله وکیلان ننوتل منشیانو نصاب اعلان که او رئیس په خپله خوله د ولسي جرګې په ارشیف کې ستاسو په رسنیو کې به دا وي چې د اعلان وکړه چې د ښي خوا کې دغومره وکیلان حاضر دي په چپه خوا کې دومره وکیلان حاضر دي مجموعاً 240 دي د پکې لا ځانم زما ګمان دا دی چې نه دی حساب کړی د ده سره 240 کېږي ځکه دی نه په ښي کې دی نه په چپ کې دی اعلان یې وکړه چې هر چا 50 جمع یو د 1000 غړو د اکثریت وګټلې هغه د ولسي جرګې رئیس شو په دې منځ کې د 3 رایو د ورکو خبره تاسو وکړه په دې منځ کې داسې ګنګوسې شوې چې د باندې رای ویستل کیږي هغه کاندید ته ورکړی کیږي چې هغه په خپله ټیک مارک وکړي بیا د بل چا په توسط راوړی شي صندوق ته واچولی شي ځکه پیسې یې ورکړي اصولي صاحب او ملګرو احتجاج وکړه او د احتجاج په نتیجه کې رئیس په دې منځ کې فیصله وکړه چې هیڅوک نشي کولی چې سپین کاغذ واچي که سپین کاغذ یې واچه رایې باطلې دي بیخي لویه خبره یې وکړه که چا د رایې نه تصویر واخیست رایې باطله ده دا او د ولسي جرګې تالار وتړل شو چې هیڅوک د ننوتو وتو حق نه لري ځکه د باندې رایې ویستل شوې وي دروازې چې وتړل شوې کله چې صندوقونه خلاص شو په واقعیت کې پکې سپین کاغذ یو راپیدا شو تک سپین کاغذ چې د رایې په ځای اچولی او رایې وړې والته رایې د باندې وړې وه چې هلته پې ټیک مارک وکړي هغو خلک ونه توانېده چې د باندې نه بیرته دا رایې راننه باسي او دلته یې واچي یا چې دا هیڅ هم نه اصول دا دي چې نصاب اعلان شو 240 غړي اعلان شو 140 اکثریت دی ما دا رای واخیسته بیا د منشي نه امضا یې ورته کړې ده د 240 کسانو چې ما دا رای ویوړه نو که زه صندوق ته مچم او باطله یې ورچم باطله ده که سپینه یې ورچم هم نه حسابېږي که زما په جیب کې پاتې کېږي مهم نصاب دی د ولسي جرګې د کورنیو دندو د 8مې مادې مطابق چې د 1000 غړو د اکثریت په اساس باندې به رئیس ټاکل په دې برخه کې نورې پوښتنې هم لرو وړاندې تر هغې د خلکو اندېښنې په اجتماعي رسنیو کې هم تاسو ولیدلې اتهامات اندېښنې حتی ځینې موارده کې ځینې د مستندو خبره بحث هم کوه د پیسو ښکته پورته کېدل د پیسو وړاندیزونه د وکیلانو د رایې اخیستل دا قصه څومره واقعیت لري شخصا تاسو ته مثلا وړاندیز شوی که نه یا دغسې نور ته شاهد یاستئ چې داسې وړاندیز شوی پیسې د حتی د ځینو د ادعاو له مخې د ولسي جرګې په دهلیزونو او تشنابونو کې دغسې پیسې ښکته پورته کېدلې دا واقعیت لري که پیسې نه وې او خلک خرڅ شوي نه وی نو دا ناممکنه وه چې یو څوک دې دومرې رایې واخلي ځکه وروستنیو کاندیدانو د دې هڅه کوله چې سپینې رایې وکاروي او دا پروسه پسې وغځوي د ځان د ګټې دپاره وړاندیزونه زه فکر کوم چې پرته له همدې 50 کسانو نه نورو ډېرو ته به وړاندیزونه شوي
خو هغوی چې وجدان یې لاره، هغوی چې ضمیر یې لاره، هغوی نه خرڅ شول او نه د پیسو په مقابل کې خپله رایه ورکړه. زه به یې وایم ما ته دا وړاندیز شوی، تاسو د پیسو وړاندیز شوی چې رایه بیخي راته شوی دی. ما ورته ویلي دي چې زما قیمت تاسو نشئ پوره کولی، ځکه دا یو فکر ته غواړې وایخلي او دا فکر نه خرڅېږي. ما ته وویل چې نه ګپ خریدن نیست، خو ما ویل ته غواړې چې ما واخلي او زه نه خرڅېږم. نو په لحاظه ځینې به خرڅ شوي، ځینې به محتاج وو، ځینې داسې خلک وو چې زموږ سره په مجلسونو کې کېناستل، دومره د غیرت او د ننګ خبرې به یې کولې. پرون چې مې ولیدل بس رایه خرڅه کړه، یا یې خرڅه کړه او یا د نورو معاملو په نتیجه کې بلې خواته لاړه. اوس په جنجال څنګه کېږي؟ نن موږ هلته ولیدله یو خبره تر چاقو چاړې ورسېدله او خنجرونه راویستل شول. د پنجشیر یو وکیل و، چاړه په لاس په وکیلانو یې بریدونه کول چې بیا امنیتي کسانو هلته کنټرول کړ. بل خواته موږ ولیدله چې یو خواته رحماني صاحب چوکۍ ایښوله او بل خواته اصولي صاحب او ملګرو یې چوکۍ ایښوله، اصله چوکۍ محاصره وه، چا نه پرېښوده. نو دا قصه به اوس څنګه کېږي؟ تصمیم د تاسو د ټیم څه دی؟ زموږ تصمیم دا ده چې موږ قانون ته ورځو. ولسي جرګه د زور او د ځواک د کارولو ځای نه دی. هلته نه څوک ټانکونه راوستی شي او نه په زور په چوکۍ کېناستی شي. که کېناسته نو پرون به ناسو او که کېناستلی شوې نن به ناسو. قانون ته به ځو. ارشیف د ولسي جرګې شته، دا ټوله صحنه ریکارډ شوې ده او ثبت ده، ستاسو رسنیو ثبت کړې ده. دا ټول بهیر ګورو. که غړي 244 ولې رئیس 240 اعلانول، که پروسه سمه روانه وه ولې د په پای کې اعلان ونه کړه چې د پلاني دوغومره رایې شوي په لحاظه د ګټونکی دی. دا ټاکل شوی نه دی بلکې دا ګټونکی دی. موږ قانون ته ځو. قانون چې څه صراحت کوي، موږ نه د قانون نه زورور یو، دا منو چې اصولي بایللې ده، خو بل رئیس هم نه دی ټاکل شوی. نهایتا دا چې رحماني د قانون پر اساس او د هغې داخلي وظایف د اصولو پر اساس باندې رئیس نه دی، حق نه لري چې ریاست. اتمه ماده د ولسي جرګې د کورنیو دندو او واکونو په اساس باندې چې هغوی ټاکلي دي، هغوی وایي چې د حاضر مجلس د اکثریتو اراو ګټ دا یې نه دي ویلي چې په صندوق کې څومره رایې. نصاب دې ته وایي د ولسي جرګې چې اعلان شو همدا نصاب دی. که څوک د باندې ووت، که څوک په سفر لاړ او که څوک مړ شه، دا په نصاب کې دی. بالکل. ډېره مننه. کوردان بیا هم تاسو سره ګرځو. اصولي صاحب هر کال دا قصه دومره جنجالي کېږي، تېر کال هم بالاخره ابراهیمي صاحب چانس پیدا کړ چې بیا راغی رئیس شو. سا کلم که ظاهر د قضیې ګوري خو 248 250 یا د 206 دومره حاضري اسانه حساب د 50 جمعیاوي هم ډېر اسانه، ډېر رای هم نه دي، په میلیونونو هم نه دي، په زرګونو ماته نه دي چې حساب غلط شي ګډوډ شي. د قصه ولې جنجالي کېږي؟ څوک مداخله کوي؟ ولې جنجالي کېږي؟ او دغه وروستۍ ځل هم چې جنجالي شوله چا پکې لاس درلود؟ دلو بخوني خدای په نامه ګورئ، دا وار ولسي جرګې ته یوه تمه موجوده وه چې ځوانان راغلي دي او دغه ځوانان به د فساد او د پیسو په مقابل کې ودرېږي او دوی به پخپله واقعا فساد نه کوي. موږ تاسو په د ریاست د ټاکنو په مورد کې ولیدل چې دلته خورد و برد وشو. اوسني انتخابات چې جنجالي شول یوازینۍ پیسې وې چې پیسو ته څوک ټینګ نه شول او د پیسو په مقابل کې ډیری وکیلان خرج شول او د پیسو په مقابل کې خپل ضمیرونه هم وپلورل. ستونزه هم دلته را ایجاد شوه. هغه رئیس چې په څوکۍ ناست و او د ټاکنې رهبري کولې دهقانپور کوم چې و، هغه هم د پیسو په مقابل کې ټینګ نه شو. اصول یې د پښو لاندې کړل، قانون یې د پښو لاندې کړ او د ولسي جرګې داخلي کورني اصول چې کوم وو هغه ټول د پښو لاندې کړل. غیر قانوني اعلان وکړ چې دا سړی رئیس دی. په تیرو 40 کلونو کې موږ سیاسي فرهنګ د لاسه ورکړی. افغانانو هغه ادبیات چې باید په کار وي د ډیپلوماټیکو اصولو دپاره هغه یې د لاسه ورکړي. تاسو ولیدل چې نن دا خلک په زور په زیاتي د ټوپکو سره د باډي ګارډانو سره ویډیوګانې په فیسبوک کې خو کېږي، دروازه خلاصوي. د ولسي جرګې د امنیتي مسؤل چې جنرال دی هغه مخکې درېږي، هغه ټیل وهي، دوی په زور ننوځي او چوکۍ اشغالوي. نور وکیلان راجګېږي او دا سړی دغه ځایه باسي او چوکۍ نه ورکوي چې نوی رئیس راشي. د پنجشیر بل وکیل چاقو راوباسي، په نورو وکیلانو پسې تښتي
چې ګواکې زه دلته توره کوم. تاسو پوهېږئ دا لنډغري او دا ټوپک سلاري او دا هر څه د تیرو جګړو موږ ته راپرېښي که نه. د پنجشیر محترم خلک دي، درانه خلک دي، تاسو پوهېږئ چې د وطن یو جز دی. خو همدغسې خلک یې رالیږلي دي، ډېری ولایاتو همداسې خلک راولېږل ولسي جرګې ته. موږ تاسو ولیدل چې هلته خرڅ شول. د پیسو په مقابل کې جنجال اصلا د پیسو څخه راپاتې شو. په تیر وار د پیسو مسله وا خو سیاسي هم وه تر ډېره، مګر دا ور سیاسي نه ده. تا ډېره چې کتل کېږي سیاسي نه ده، بلکې دلته ستونزه څه ده؟ دلته ستونزه د پیسو وه. یو وکیل چې خپله ځي هلته امضا کوي چې زه رایپاڼه اخلم، رایه نه اچوي، هلته سپینه رایه اچوي یا هم بیخي نه اچوي، وځي تشناب ته، په تشناب کې 50,000 یا 10,000 ډالر اخلي، دغه خپله رایپاڼه ورکوي احمد و محمود ته چې دا ورشه ته خپل واچوه. اول ته دروازې پې بندېږي د تالار چې دوی دننه نشي. یعنی څنګه به هغه استازی چې پیسې اخیستې دي، رایه خرڅه کړې ده، په ځان باندې به څنګه لعنت نه وایي چې هغه د چاقو والا چې اوس ګرځي او خلک ګواښي، یا په زور د ټوپکو سره خلک راننه وځي، څوکۍ اشغالوي، په ځان به څنګه لعنت نه وایي چې ما ولې دا رایه خرڅه کړې. ګورئ زه یو بل شي ته راځم. زه یو فرد یم، که زه خپله رایه خرڅه کم، د خپل ځان سره مې جفا وکړه، د خپل وطن سره مې جفا وکړه. خو یو وکیل که راځي خپله رایه خرڅوي، د ځان سره جفا وکړه، د اسلام سره جفا وکړه، د هغه قرآن سره سوګند سره چې وایي که د هغې سره جفا وکړه، د خپل ولس سره جفا وکړه چې دغه ځای یې رالیږلی دی چې استازیتوب یې وکړي، او د افغانستان سره جفا وکړه. اوس مصلحت څه ایجابوي په دغسې مقطع کې چې هغوی ټینګار کوي چې ګټونکي دي، ولې د مقابل ټیم د قانون پر اساس استناد کوي چې هېڅوک هم ګټونکي نه دي، بلکې بل پړاو ټاکنې باید وسي او نوي نمایندان باید ولري. فکر نه کوئ چې بیا به دلته لکه تیر په شان ځینې مداخلې شاید داسې تصور هم کیدی شي چې حکومت مداخله وکړي، ځینې نور ادرسونه مداخله کوي، بالاخره د مصلحت پر اساس بیا هم د قانون خلاف خو د مصلحت پر اساس داسې یو پرېکړه وشي؟ دوه خبرې دي. حل لاره ډېره اسانه ده. وکیلان ورته وایي چې موږ تاسو داخلي اصول لرو، خپل د داخلي اصولو په چوکاټ کې دا موضوع حل کېدای شي. داخلي اصول ورته وایي چې 50 جمع یو وي. هلته موږ تاسو ارشیف لرو د رسنیو او خپله د ولسي جرګې، هلته هغه چا چې رایه اخیستې ده او په مقابل کې هلته امضا او لاسلیک کړی، یعنې اسناد ټول موجود دي، قانون معتبر دی. را دي شي قانون ته ټول وکیلان دي پریکړه وکړي چې قانون هر څه چې وایي هغه منو. دویمه مسله، که چیرې دا د 50 جمع یو په اساس باندې یا غیر قانوني نه راځي او غیر قانوني راځي، بنان نو په راتلونکي کې کوم وزیر چې هلته رایه اخلي هغوی هم باید 50 جمع یو حساب نشي او د یو دوو رایو په مقابل کې باید هغه ناکام اعلان نشي. یعنی خپل اصولو ته باید تغییر ورکړي. کله چې دلته لاندې کیږي د نورو په مقابل کې، د وزیرانو په مقابل کې، د قوانینو د تصویب په مقابل کې هم باید هغه کار وکړي، یعنی خپل اصول ته تغییر ورکړي. دوه خبرې دي. د لومړنۍ د ټول نه بهتره ده، هیڅوک د ټوپک سلاري نه کوي، هیڅوک د په زور پارلمان ته نه ننوځي، هلته اصول موجود دي، قوانین موجود دي، د هغه اصولو په اساس دې راشي حساب دې وکړي. که په حساب کې بریا ترلاسه کړه لبیک دی. ډېره مننه. کور ودان لنډه ده، ملورو بیا هم بحثونه دوام لري. بیا هم ښه راغلاست. کاریاب صاحب، مسله ځینې رپورټونه داسې مو چې مسله شاید قومي شوې ده، د پیسو علاوه بل اساسي مسله چې مطرح کېدل او خلکو په هکله اندېښنه درلوده چې دا مسله ولې باید قومي شي، باید قومي نه شي. دا مسله رحماني سره یوازې مشکل پر دې دی چې مثلا هغه تاجک دی، اصولي صاحب پښتون دی، مسله قومي ده که نه یوازې ټول همغه د قانون استناد کوي چې وایي مسله د قانوني شي هر چا چې وګټله؟ زه فکر نه کوم چې دلته د دغومره د قوم خبرې ته تیلی ورته کړی شي چې بیا لمبي وکړي او بالاخره وطن وسوځي. زه په ډاډ سره درته ویلی شم چې د اصولي په څنګ کې هزارهګان وروڼه وو، ازبکان وو او تاجکان هم وو. او زه دا هم ویلی شم د اصولي ته چې راغلي وو، زه په دې مطمئن یم چې دا به د مادیاتو په مقابل کې نه وو. هغې خواته هم پښتانه وو،
موږ ته دا مهمه نه ده چې اصولي معیارونه په خپله په نظر کې دي چې د ولسي جرګې رئیس د کوم معیارونه ولري چې لږ تر لږه د ولسي جرګې حیثیت وساتلی شي. د حکومت څخه په تقابل کې پاتې شو، وطن وران کو، د غلا او د ټګۍ یو نوي مرکزونه پرانیزو، که نه د ولس د بهبود دپاره یو نوی تفکر زموږ دپاره معیار د ولسي جرګې د ریاست دا و. دا راته مهمه نه ده. هر څوک چې په دې معیار کې و، زه په صدق وایم چې که رحماني صاحب دا انتخابات په صحیح طریقه ګټلي وی، تر ټولو لومړی به زه وم چې ما به مبارکي ورکوله او ترې غوښتل به م چې اوس د وطن دپاره کار وکړه. نو قومي مسله تر یوې اندازې وه، خو په بشپړه توګه قومي هم نه وه، لکه د اصولي په ضد چې څومره د عصبیت او د عصبانیت او د تعصب او د کرکې خبرې کېدې. دا د هر چا طبیعي حق دی چې په خپل ولس یې ظلم کېږي، باید د هغه حق پورته کړي. اوس په کونړ کې بمبار کېږي، یو د ولسي جرګې د 15 د 14 کالو ارشیف را وګورئ چې د بل ولایت یو ناپښتون وکیل زما په درد ژړلي. برعکس بیا هلته دې خلکو دا وطن خپل ګاڼه. قومیت پکې مطرح و، خو دومره نه و. اوس خبره دا ده چې د خلکو د ناامیدۍ بحث هم دی. نن کله چې پیل کې د نتایج هغه شول، خلک لږ څه خوشبینه وو، سربیره پر دې چې ځینې خلکو ځینې اعتراضونه درلودل، ولې خوشبینه وو تر حده پورې ښه خلک تللي وو، ځوانان تللي ول، یا مثلا ښه پوه خلک ولا په کار پوه خلک وو. کله چې ګوري چې لکه تېر ځل هم د ښاغلي قانوني و ښاغلي صاحب ترمنځ مثلا هغه خو دومره مسله جنجالي نه وه. نن چې دلته د چا په لاس کې چاقو ده او څوک دا کوي هغه کوي، څوک په زور نه وځي، دا قصې ډېرې نه وي. هلته یو سیاسي قصه وله او بیا بالاخره د ابراهیمي صاحب په مسله باندې حل شوله. ولې دا ځل د خلکو امید ته که پام وکړئ، یعنې ډېر نا امیده شوي خلک که تاسو اجتماعي رسنیو ګورئ، هغه پارلمان چې پایلې دغسې او دومره جنجالي، څنګه کېدی شي دوی بیا مشترک او ګډ کار د نظارت دپاره وکړي، د حکومت د څارلو دپاره یې وکړي، د خلکو د غم خوړل دپاره یې وکړي. فکر کوئ چې پارلمان د دغسې جنجالو وروسته بېرته بیا یو انسجام ومومي؟ زه فکر نه کوم. تر هغه پورې چې په دې وطن کې ګډوډي وه او تر هغه پورې چې ځانځاني وه او دلته قومي ټیکهداران او یو څو قومي سوداګر موجود وو، هغه دا خلک نه پرېږدي. په قصدي ډول هم دلته د دې بلاکونو د جوړولو دپاره هڅه روانه ده. د ګډ کار تمه زه نه کوم، ځکه په لومړۍ ورځ د دې نه مخکې دا مات شو چې ټاکنې وشوې. هغه خلک چې د یو بل کاندید پلویان وو، هغو نصاب مات کړه او موږ ورته وویل چې تاسو د ګډ کار کولو ژمنه کړې ده. هغه د کابل وکیلانو به نارې والې چې موږ ته صبر وکړئ، موږ 15 کاله ګډ کار کوو. نو ګډ کار کول خو راځئ چې معیارونه وټاکو، راځئ چې په اصولو باندې مخکې لاړ شو، بیا ګډ کار کوو. نو که ته ځان غواړې او ما پکې نه منې، که ته د تورې او تبرګي سره ننوتې او زما سر هلته په چاړه باندې وی، ګډ کار کول د دې دپاره وکړم چې ستا نه وډار شم چې وژنې مې. د حکومت د مداخلې بحث، حکومت مداخله کړې وه په دغه د اداري پلاوي په ټاکلو کې. معمولا د دې نه پخوا چې په تېرو دورو کې به کله د اداري پلاوي بحث کېده، یو ټیم به د حکومت و، بل به یې هغه د مقابل طرف و، یا به اکثرا حکومت پر دې متهم کېده چې ګواکې هلته مداخله کوي. دا ځل د حکومت مداخله په دغه جنجالو کې محسوسه وه که نه؟ زه په صدق درته وایم، په رښتیا یې درته وایم چې ما هېڅ داسې څه نه دي محسوس کړي چې حکومت دې ووایي چې دا تور دی، دا سپین دی، دته لاړ شه، دته مه راځه. ملګري پکې د ټولو شته او زما هم شته، خو تر اوسه پورې ما ته نه دي ویل شوي چې دې خواته لاړ شه او دې خواته مه ورځه. البته کاندیدانو او نمایندانو به د خلکو د راخپلولو دپاره کله کله همداسې خبرې کولې چې پلاني مشر، ستاني مشر ما ته یې ډاډ او اطمینان راکړی، هغه زما سره ملګری دی. خو دا تشې تبلیغاتي خبرې وي. زه مطمئن نه یم چې حکومت د یو مشخص کاندید ملاتړ او پلوي کړي. څومره پر خپل دریځ دغه ټیم ولاړ دی چې د قانون پر اساس اجازه ورنه کړي چې ښاغلی رحماني راشي رئیس شي، ځکه چې هغه رایه نه ده پوره کړې او لاړ شي ټاکنې بل پړاو ته. خلکو سره داسې تصور هم چې کېدی شي د معاونیت او د منشیتوب پر سر باندې تعامل وشي، معاملې وشي او بیا همدغسې د یو مصلحت پر اساس همدغه وضعیت ومنل شي. زه فکر نه کوم که داسې وشي، ځکه ریاست معاونیت ته چې ته ځې هم د تالار نه رای غواړي، هغه بیا د رئیس په قبضه کې نه دي. که منشیتوب ته ورځې یا کمیسیونونو ته ورځې، وکیلان رای درکوي، د رئیس همغه یوه رای پاتې شي، د ده پې تاثیر نه وي. که چاته پیسې ورکړي، که البته یو ټیم به یې خو هغه به محدود وي. موږ د دې لومړۍ ورځې نه د قانون ماتول نه غواړو. قانون چې څه ایجاب کوي، که قانون صراحت ورکړه، که موږ دا نشو تفسیرولی، موږ د سترې محکمې نه مرسته غواړو چې همدغه ماده، دغه د کورنیو دندو اصول دا راته تفسیر کړه. که دی بریالی و مبارکي ورکوو، که نه و بریالی
نو په زور د ولسي جرګې د ریاست چوکۍ هیڅ چاته نه پرېږدو چې هغه پې کښېني او راشي او 15 کاله بیا دا ولس دلته خبره تر تاوتریخوالي رسېدلې ده، خبره دې حد ته رسېدلې ده چې د یو بل په وړاندې ودرېدلي دي، وسلوالې قصې پکې رامنځته شوي دي. نو په دغه ډول خو هغه به څنګه رئیس پاتې شي او څنګه به دا وکیلان پاتې شي. اوس سمه ده چې هغه معقوله لاره دغه ده چې قانون ته مراجعه وشي، هر څه چې قانون وایي. ولې اوس داسې برېښي چې هغه طرف ډېر زیات ټینګار پر دې کوي چې نه همدغه نتیجه باید ومنل شي. پایله به یې څه وي بالاخره دغسې وضعیت او دغه ټینګار؟ منتظر به شو. هغه هم یو سوداګر سړی دی رحماني صاحب، که په دې وطن یې زړه خوږېده، که په واقعیت کې د دې خاورې و قانون ته به مراجعه وکړي. رحماني صاحب نه دی ګرم په دې معامله کې. دهقانپور ملامته دی او زندان ته د تلو دی، هم یې په لومړۍ ورځ او هم یې اوس کوټې ته ننوت او دننه یې مصلحت وکړه. بیا چې راغی عمومي تالار ته یې موضوع وړاندې نه کړه. دا د ده صلاحیت نه دی چې اعلان وکړي چې زه پلانی کامیابوم پلانی ناکاموم. ما ویډیو ولیده یو له کسانو چې د ښاغلي رحماني تر څنګ وویل چې بس 3 کسان غیر حاضر ول، یعنې اصلا رای پاڼه نه ده اخیستې، 3 کسان غیر حاضر وو، نصاب راغی 244 او د هغه په اساس 123 ګټونکی دی. یو دا استدلال کوو. دویم دا چې ډېرو خلکو بیا دا استدلال کوو، حتی موافق او مخالف وو، چې لاسلیک شوی رئیس لاسلیک کړی پر هغه باندې چې د رحماني رئیس دی او اعلان هم وشو، نور دا هڅې نتیجه نه ورکوي. ګورئ هغه مکتوب چې ده لیکلی دی ده په خپله کړی دی، منشیانو ورسره نه دی امضا کړی. اصول دا دي چې منشیان به دا رایې اعلانوي او ده ته به یې وایي چې د پلاني دومره دومره رایې دي. ارشیف موجود دی، دی په خپله اعلان کوي چې چپې خواته 200 کسان دي، ښی خواته 120 کسان دي، یو غیر حاضر دی، ځان نه پکې حسابوي. دا خلک په ځمکه خو نه ننواته که نه، خو دا سترګې د ده سره وي، ده خو نیم ساعت مخکې دا حساب کړل، 1 2 3 4 15 زره خلک خو نه دي که نه. که دوی استدلال دی چې د رای پاڼې تر اخیستو د دې مسایلو مخکې دغه 3 کسانو تالار پرېښی دی تللي او نصاب راښکته شوی 244. نه داسې نشي کېدی. تالار چې یو وارې نصاب اعلان شو همدا نصاب ده، په دې به فیصله کېږي، پرېکړه به په همدې کېږي، ځکه دې کې تغییر نشي راتلی. بیا د وروسته اعلان نه کړل چې څو کسان نشته، یوازې 3 رایې ورکې دي. دا چې دا خلک یې لټولي وي دا رایې همدغلته ورسره وي، خلک خو نه ووتلي، همدغلته پاتې وو، خو بیرته یې ونه شو کړی چې صندوق ته ورشي، ځکه هلته معامله رسوي. ډېره مننه، سلامت سئ. اصولي صاحب هر ځل دې نه یو ډېره لویه ډرامه جوړېږي، د ولسي جرګې د اداري پلاوي ټاکنې اونیو ته غځېږي، بیا د مشر مسله چې حل شي بیا د مرستیالانو کې دغسې قصې روانې، بیا هغه څو پړاوونو ته ځي، بیا د منشیانو کې. دا ځل توقع داسې نه کېدله. فکر کوئ چې دا ځل به هم دغومره جنجالي شي، او که دغومره جنجالي شي په دغسې حساس وخت کې چې هلته موږ ډېر نور مسایل لرو، اولویتونه لرو، څومره به ناوړه اغېز ولري؟ ګورئ دغه ورځې چې د اوسنی حکومت رامنځته شوی دی او 2 سري رامنځته کړې ده، ټول ولس ته په یو ډول ذهنیت ورکړی چې دا امکانات شته دي تر څو 2 سري رامنځته شي. هغه د تهداب او د بنسټ تیږې ورته کېښوده. په اوس کې هم دغه مسایل چې روان دي په یو ډول هغه د زور څخه کار اخیستل کېږي، پکې یو ډول قانون د پښو لاندې کېږي، پکې چې دلته ولسمشر دغه کار کړی د بنسټ ډبره یې ورته ایښې ده. راځم یوې بلې مسلې ته. تاسو یاده کړه چې که چیرې د کوم کاندید نه حکومت یا ولسمشر ننګ کړي وي، تاسو آیا په ولسمشر او په هر کې او په دې ماشومانو کې دومره صلاحیت او دومره مسؤلیت لیدای شئ چې دوی د چا نه ملاتړ وکړي؟ دوی ډارن دي، دوی په ژوند دا کار نشي کولی او دوی د دې کار وړتیا هم نه لري. په ژوند هم دوی د افغانستان د بهبود دپاره فکر نه دی کړی، دوی یوازې د دې دپاره فکر کړی چې څنګه په هر کې پاتې شي. راځو خپلې مسلې ته. که چیرې مسایل په همدې ډول ادامه پیدا کړي او وکیلان په خپلو کې سره جوړ نه شي، ستونزه غځېږي، په همدې ځای نه حلیږي. نو دغه ولسي جرګې نه بیا څه تمه کیدای شي چې که دا مسله دا ځل هم دغسې جنجالي شي؟ هغه تمه چې خلکو په پیل کې درلوده قانونمندۍ او د نظارت او د مسایلو، فکر نه کوئ چې هغه به نور آسې پذیره شي؟ تمه خو هغه وخت پرې شوه چې دوی ځانونه خرڅ کړل، ډېره وي، پاک وکیلان هم پکې وو. کاریاب صاحب دی، او کاریاب صاحب د یو بل ټیم په څنګ کې ټیم دی، ځوانان دي، دوی سره پیژني چې چا رایه خرڅه کړه او چا رایه خرڅه نه کړه، راوبوځي فیسبوکونو ته او رسنیو کې به هم دا ټول افشا شي، دا نه پاتې کېږي.
زه وایم چې قانونیت یې هلته د پښو لاندې کړه، ځانونه یې هلته خرڅ کړل چې دوی پیسې واخیستې او تشنابونو کې ورته ولاړو ډالر شمېرل چې چا ځینو ته یې جالي هم ویل ورکړي. دوی د خدای غرق نه کړي. ښه رایه خرڅوي، ملت خو مه خرڅوه در سره. تاسو پوهیږئ که د اهلیت موضوع وه، د وکیل صاحب اصولي او د وکیل صاحب رحماني ترمنځ د وړتیاو موضوع وای، دواړه د درېدلي وای او بیا د رایه ورکړې وای، که ګټلې وای نر غوندې. خو موږ وایو چې دلته مسایل نور وو. هغه چا چې اصلا رحماني ورته خوند نه ورکوو، راغلل د پیسو په مقابل کې د رحماني سره ودرېدل، رایه یې ورکړه ورته د نر غوندې. حتی تر دې چې خپل وکیلان د لوی پکتیا د خوست، حتی یعنی هغه څوک چې د اصولي سره ترڅنګ وو، هغوی هم جګ شول، رایه خرڅه کړه او د پیسو په مقابل کې یا باطله صندوق ته واچوله. ګورئ ولې دا کار وکړه؟ پښتانه چې تر اوسه ځپل شوي دي او تر اوسه ځپل کېږي، د خپل ځان نه ځپل کېږي. د هغې علت څه دی؟ د هغې علت دا دی چې یو بل زغملی نه شي. واړه موضوعات چې په خپل ولایت او په خپل کلي کې لري، هغه راوړي ولسي جرګې ته، د کنډو مسایلو ته یې راوړي. او وروره که ته زما سره په خوست کې، په پکتیا کې او په کونړ او په هلمند کې جوړ نه یم، خیر دی جوړ دی نه وی، زما او ستا ترمنځ موضوع ده، سیاسي مسله ده. مګر د نورو زده که. په کنډو کې خو بې غیرتي مه کوه، په کنډو کې خو غیرت وکه. لنګۍ خو دې دومره وهلي، دومره شمله دې پرېښي، خبرې دومره غټې غټې کوي د غیرت چې افلاطون درته هیڅ دی. مګر کله چې د عمل میدان شي، د غیرت میدان شي، بیا په 2 روپۍ خرڅ شي. لکه څنګه چې خان عبدالغفار خان وایي پښتون د تیږې سخت دی، خو 2 روپۍ ته ویل موم وګرځي. د انګریز